سلامونه دوستانو، نن به په واتساپ کې یو داسې اپشن درته وښیم چې هغې په واسطه تاسو کولی شئ چې په یو وخت 250 کسانو ته میسیجونه ولیږئ، خو هر یو کس ته به جلا جلا میسیج لیږل کېږي. اوس راځم په واتساپ باندې کلیک کوم، بیا راځم په دې دریو ټکو کلیک کوم، بیا نه ورته ځم دلته نیو براډکاسټ په نوم اپشن دی، په دې به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته تاسو په یو وخت 250 کسانو ته میسیجونه جلا جلا لیږلی شئ. څنګه به لیږئ؟ تاسو به نمبر انتخابوئ، کلیک وکړئ. په دې ډول سره به تاسو څومره کسانو ته جلا جلا میسیج لیږئ نو دا هغه به انتخاب کوئ. په هغه صورت کې چې ستاسو دغې واتساپ نمبر هغې سره په دغې واتساپ کې سیو وي، ورته لیږل کېږي به. که د هغه نمبر ورسره سیو نه و نو ورسره لیږل کېږي. دویمه مهمه خبره ده چې که چېرته دغې نیو براډکاسټ او ګروپ ترمنځ فرق دغه دی، په نیو براډکاسټ کې هر یو ته جلا جلا میسیج لیږل کېږي، جلا جلا یې کتلی شي، مطلب یو د بل میسیج نه لیدل کېږي. خو په ګروپ کې چې ته میسیج وکړې ټولې په یو وار کتلی او اورېدلی شي. بیا به ټیک باندې کلیک وکړې، نو په دې ډول سره به براډکاسټ جوړ شي. ته اوس به میسیج چاته ولیکې، 15 کسان دي، نو 15 کسانو ته به په یو وخت ولیږل شي او ځان ته به یې کتلی شي. خو زه یې نه ورته لیږم. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.